زره په کورونو کې لمونځ کوي او د هغو کورونه ور وسوځوم. رواه مسلم شریف. لا اله الا الله. هغه څوک چې لمونځ ته د شا کړی ده او د دې ستر عبادت څخه په غفلت کې، آیا ته له دې څه خبر نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په وروستیو شیبو کې چې له دې دنیا څخه رحلت کو، خپل امتیانو ته په څه خبرو سره زیات ټینګار کو؟ واوره په دې خبرو یې زیات ټینګار کول. الصلاة وما ملكت ايمانكم. د لمانځه ادا کول، د لمانځه په ادا کولو او له مزدورانو سره د ښې روي خیال ساتئ. ابو داود ابن ماجه. هغه څوک چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی ځان ګڼي، آیا ته په دې خبره چې نبی علیه السلام د مرض الوفات په وخت کې چې د ډیر درد شدت ورته پیدا شو او څو واره دغه درد له وجې بېهوښه شو، په بیا هم په ډیر مشکل او ستونزې سره د اوداسو په طلب کړی او بالاخره یې اودس وکړ. له هغه وروسته پر حضرت عباس او بل صحابي رضی الله تعالی عنهما باندې په تکیه کولو سره مسجد ته ولاړ. په داس حال کې چې پښې مبارکې پر ځمکه سمې نشوې لګولی. هو مسجد ته په رسېدو سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امر سره لمونځ ورکړ او نبی علیه السلام هم پکې شریک شو. متفق علیه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مایان کو دریابو کی مرغان تل په نغمو کی وحشان خپلو. ګرانه دا بل حدیث ته فهم شه چې په دې کې درته څه پیغام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. سبحان الله العظيم. څوک چې څلوېښت ورځې په اخلاص سره داسې لمونځ وکړي چې تکبیر اوله ځینې فوت نشي، نو هغه ته دوه براءته حاصلېږي. یو د جهنم د اور څخه نجات پیدا کوي او دوهم د نفاق څخه خلاصون مومي. رواه ترمذی شریف. مایان په دریابو کې مرغان تل په نغمو کې وحشان خپلو ځنګلو کې وحشان خپلو ځنګلو کې. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې ښه اودس وکړي بیا مسجد ته د لمانځه لپاره ولاړ شي، هلته چې ورسېږي خلکو لمونځ کړی وي، جماعت تېر شوی وي، نو الله تعالی دته هم د جماعت د لمانځه ثواب ورکوي او د دې ثواب په وجه د هغو خلکو په ثواب کې هیڅ کمی نه راځي چې په جماعت سره یې لمونځ کړی دی. رواه ابو داود شریف. وطن په لمبو سوځي بل مشعل دې ثنا وایي. الله 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 الله. اسمان کی ځلان ستوري سپین هلال دې ثنا وایي. خوش په حال د هغو کسانو چې مطابق دغه حدیث خپل منځونه ادا کوي. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. څوک چې د ماسخوتن لمونځ په جماعت سره ادا کړي داسې دی لکه نیمه شپه چې لمونځ وکړ، او چا چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړ نو داسې دی لکه ټوله شپه چې عبادت وکړي. رواه مسلم شریف. الله 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 الله. اذان کی پنځه وخت واحد او لا یزالی قادری بی مثالی. کسب ګورو مامورونو او هغه بزګرانو چې په کښت او زراعت او باغونو کې مصروفه یاستئ، کدرې یا دوه کسان یاستئ او مسجد درڅخه لرې وي نو یو مخکې شئ او نور ورپسې ودرېږئ او لمونځ په جماعت سره ادا کړئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أبو داود. په کوم کلی یا صحرا کې چې درې کسان وي او هلته لمونځ په جماعت سره نه کیږي نو پر هغوی باندې شیطان مسلط کیږي. تاسې خامخا په جماعت سره لمونځ کوئ، ځکه چې یوازې بیل شوی فصل یې وخوري او د خلکو لیوه شیطان دی. خاوند دستر جلاله واحد او لا یزالی قادری بی مثالی. خاوند دستر جلاله خاوند دستر جلاله.
په بل مبارک حدیث کې راځي چې وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. کله چې یو چوپان د غره یا ځنګل په بیخ کې اذان وکړي او لمونځ وکړي نو الله تعالی د دې څخه ډیر راضي کیږي او په تعجب او تفاخر سره ملائکه ته وایي چې وګورئ زما بنده اذان کوي او لمونځ کوي دا ټول زما د ویل له عمل کوي ما و دې بنده ته مغفرت کړی ده او جنت ته داخلوم. مشکات شریف. معصومی فرشتی دلول کمال دی سناوائی اللہ 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 اللہ. اے مسلمان اورورا پور د شدا هور وکړه چې نور بخپل منځونه په کور کې نه کوم بلکې په مسجد کې به کوم. ځکه چې د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه یو سړي پوښتنه وکړه چې یو سړی د ورځې ټوله ورځ روژه نیولې وي او ټوله شپه نفلونه وکړي لیکن د جمع لمانځه او جماعت ته نه حاضرېږي د دې څه حکم دی؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل چې دا سړی جهنمي دی. رواه ترمذي شریف. معصومی فرشتی دلول کمال دی سناوائی اللہ 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 اللہ. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. یا الله هغه نارینه او ښځې چې خپل منځونه په خشوع او خضوع سره ادا کوي یعنی په کاهلۍ تنبلۍ سره نه کوي او خپل منځ ته متوجي وي. یا الله هغوی کوم قسم خلک دي چې په شوق او مینه سره دغه ستر عبادت په ډیره مینه او په ډیر شوق سره ادا کوي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بشکه کامیابی ته ورسېدل هغه مؤمنان چې په خپل مانځ کې خشوع کوي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. یا الله یو شمېر خلک لمونځ کول یو تکلیف بولي. آیا د دې په وینا دغه ستر عبادت یو تکلیف ګڼل کېدی شي؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بشکل منځ تکلیف دی لیکن د هغو کسانو په زړونو کې چې خشوع وي هیڅ تکلیف نه دی. خاشعین هغه کسان دي چې د دوی د یقین دی چې بشکه دوی د خپل رب سره په قیامت کې ملاقات کوونکي دي او د مرګ وروسته د هغه په لوري ګرځېدونکي دي. الله هم فناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. یا الله هغه تجاران چې خپل منځونو او زکات څخه په غفلت کې دي د هغوی په وړاندې ستا څه حکم دی؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه او د لمانځلو کولو او د زکات له ورکړې څخه نه غافله کوي. هغوی له هغې ورځې ویرېږي چې په هغې کې به د زړونو د اورېدو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي.